شیخ محمد خالد الحنفي د ایران سفیر سره وکتل. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي نن شنبه په خپل کاري دفتر کې د ایران سفیر سید حسن کاظمي قومي او ورسره هیئت سره وکتل. لومړی سرپرست وزیر ورته هرکلی او ښه راغلاست وویلو او بیا هغوی د وخت او ملاقات ورکولو مننه وکړه. شیخ محمد خالد حنفي د ایران هیواد له لوري د افغانستان اسلامي امارت سفیر منل او سفارت ورته سپارل وستایل. له هغوی یې د دې کار مننه وکړه او دا ایران کې د افغان مهاجرینو لپاره هم یو ستر مسؤلیت ادا کول وګڼل چې کلونه د ایران له لوري ښه میلمه پالنه شوې تر څو د هغوی چارو ته لا ښه رسېدنه وشي. هغه همداراز د اسلامي نړۍ په وحدت ټینګار وکړ، یو د بل همکاري د ټولو مسؤلیت وبللو او زیاته یې کړه چې بریا په وحدت کې دی. د چا تر فشار لاندې باید رانه شو، یو بل ته لاسونه ورکړو او یو بل سره همکاري وکړو. د ایران سفیر کاظمي قومي وویل زموږ افتخارات د مستضعفو مسلمانانو حمایت دی، هغه که په هره سیمه کې وي او څنګه چې نورو ته د ایران په امورو کې د مداخلې اجازه نه ورکوو، ځان ته هم دا حق نه ورکوو چې د نورو په چارو کې مداخله وکړو. ایران کې لکونه افغان مهاجر میشت دي، د سفارت سپارل د هغوی لپاره هم اړین او مناسبه وه. نوموړي زیاته کړه چې ځینې خلک د ښځو د حقوقو موضوع یادوي خو هغوی ته په رښتینې توګه د ښځو حقوق نه دي معتبر. د ښځو د تعلیم او حقوقو مسئله ستاسو کورنۍ موضوع ده او په سمه توګه حل کړئ لکه څنګه چې حق دی. اوسنی حالت آن د تیر نظام د خلکو لپاره هم د خوښې وړ دی او وایي چې اوس د منکراتو مخه په بېسارې توګه نیول شوې ده. په پای کې سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي هغوی ته په جواب کې وویل ځینې کړۍ کوښښ کوي چې موږ د ښځو او تعلیم دښمنان وښیي، خو نه، اسلام هغه دین دی چې د ښځو حقوق یې خلکو ته واضح کړل او ښځه یې د انسانیت یوه برخه معرفي کړه. موږ د شریعت په نظر کې نیولو سره د ښځو ټولو حقوق ورکولو ته ژمن یو.